هلمند ولایت محترم سوداګرو او دکاندارانو ورونو د خوراکي توکو ذخیره کول د ګرانۍ په نیت ساتل او د هلمند ولایت امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست لخوا په لښکرګاه ښار کې د بیو د کنټرول او د احتکار د مخنیوي په تړاو د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی دی. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست د محتسبینو له لوري هټیوالو او د ښار سوداګرو ته خبرداری ورکول څوک چې د خوراکي توکو ذخیره کول د ګرانۍ په نیت ساتل او تر نرخنامې په لوړ نرخ پلور د شریعت څخه سرغړونه او د ولس سره بې انصافي یاده کړه. ویل که هر سوداګر او دکاندار د ښاروالۍ له ټاکل سوي لایحې په ګرانه بیه توکي وپلوري او خوراکي توکي د ګرانۍ لپاره ذخیره کړي د شرعي او قانوني چلند سره به مخامخ سي. د هلمند ولایت محترم سوداګرو او دکاندارانو ورونو د خوراکي توکو ذخیره کول د ګرانۍ په نیت ساتل او تر نرخنامې په لوړ قیمت پلورل د شریعت او نافذه قوانینو څخه سرغړونه او د خپل مسلمان او بیچاره ولس سره بې انصافي ده. مسلمان باید هر وخت په ځانګړې توګه د روژې په مبارکه میاشت کې د خپل مسلمان ورور سره مهرباني او نیک چلند وکړي. پر دې اساس که هر سوداګر او دکاندار د ښاروالۍ له نرخ څخه توکي په ګرانه بیه وپلوري یا خوراکي توکي د ګرانۍ لپاره ذخیره کړي د شرعي او قانوني چلند سره به مخ شي. د لښکرګاه ښار اوسیدونکی خالق داد وایي د بیو د کنټرول او د احتکار د مخنیوي په برخه کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست اقدامات نورو ادارو په پرتله اغیزناک دي او وایي په دې سره به د بیو په کنټرول او د احتکار په مخنیوي کې رغنده اقدامات سره سوي وي. نو دغه موږ هیله د دوی څخه کوو امر بالمعروف څخه چې دغه شی ټول کنټرول کې وساتي او په دغه نظریه وساتي چې نرخ نه پورته شوی هغه دکانداران چې هغه نه په دوه بره پورته کې وایي د ور یا د روژې مبارک میاشت وایي د باید په د روژې مبارک کې کښته سی وایي مسلمان دغه ورته لري وایي ضرورت ورته لري وایي مجبور دي ور د دې ته ډېر درخواست کوو هیله کوو چې په دغه کې ډېر دغه وکړي. د ښار یو بل اوسیدونکی سیدګل له اسلامي امارت غواړي چې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو د کنټرول او احتکار د مخنیوي په برخه کې له جدیته کار واخلي. هغه هټیوال او سوداګر د مجازات سي چې د ښاروالۍ د اصولو سرغړونه کوي. امر بالمعروف والا ورشي د دې انتمان وکړي اندې تلاشي وکړي چې کوم سړی خپل پر سر باندې یو شی ګران ورکړي باید ګران یې ورنکړي. اوس خو لارې موضوع نشته چې لاره باندې د شی هغسې را روان دي یعنې ټوټل شی اکثره شی ګدامو پروت دی اکثره یې اندېښې دي چې ورکوي نه چاته دی نورې ګرانۍ ته وایي. نو د دې باید چې یو حل ورته پیدا سي نه حل سي د دې خبرو. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګري تر دې مهاله نورمال ډول ښودل سوې خو ولې یو شمېر سوداګرو د ایران او امریکا ترمنځ د جګړې په پلمه د یو شمېر خوراکي توکو نرخونه لوړ کړه چې اسلامي امارت یې د کنټرول لپاره له جدي کار واخیست او لا هم په ملي کچه د خوراکي او غیر خوراکي توکو د نرخونو د کنټرول او احتکار د مخنیوي په تړاو هڅې روانې دي.